ابراهیم علیه السلام ته وګوره، نمرود اور ته غورځاو څلوېښت ورځې لرګي راغونډ کړلو، خشاکې راغونډ کړلو. وی ابراهیم علیه السلام پکې سوځو. اوس دومره خو بېوقوف و چې څلوېښت ورځو لرګو راټولولو ته څه ضرورت ته انسان خو په خس لرګو کې هم سوځي. خو نه دا بادشاهان کله دا چل کوي، دا دې دپاره کوي چې نور خلک ترې عبرت واخلي چې زما مقابلې ته څوک نه روځي. داسې دا بادشاهان کوي، ډېرې ناکاره سزاګانې ورکوي چې بیا زما مقابلې ته څوک نه روځي. نو څلوېښت ورځې لرګي راغونډ کړلو او بیا اعلان وکړو اوس ورته ابراهیم علیه السلام ولو او ټول راغونډ شي چې عبرت ترې واخلي چې زما مقابلې ته بل سړی راونوځي. خو چې اور یې ورته کړو هغې دومره اور واغست چې د پاسه پې مارغان نشو تېرېدی، لمبې د اسمان کنارو ته رسېدلې، بره تیارې جوړې شوې، دومره لرګي او دومره خشاک ته دومره اور جوړ شو، د پاسه پې مارغه نشي تېرېدی، دومره لمبې او لوګي دي. اوس چې دومره ډېر زیات اور دی خو خواته تلم ممکن نه و که نه. اوس پځې څنګه چې ابراهیم علیه السلام ورته ورتاو کې چې دومره لمبې جوړې شو هغې خو ډېر تپ و. نو بیا ورله چل نه ورته چې اوس ورته دې څنګه وبولو، څه چل ورسره وکړو. نو شیطان راغی وی ټال جوړ کړئ، منجنیک دا یو شی دی، دا جوړ کړئ منجنیک او دله به ټیله ورکړئ، تا پړی غوڅ کړئ چې دی به منځ ته ورسي، منځ ته به یې ورسي. ټال جوړ کړئ، ټال منجنیک ته دا جوړ کړئ چې دی ورله منځ ته ورسو. بهرحال شیطان ورته طریقه وښودله او هغه یې جوړ کړو. ابراهیم علیه السلام یې پکې کېنو. فرشتې په اسمان کې الله تبارک وتعالی ته فرمایي الله دا خو هغه بنده دی که نه چې په مخ د ځمکه دا یو بنده ستا نوم اخلي، دا یو بنده ستا نوم اخلي او الله هغه هم ورته غورځېږي، الله څه کول غواړي، الله څه امداد یې کول غواړي، مونږ ته اجازت راکړه چې مونږ امداد وکړو. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایل وی ځکه هغه درته وایي چې زما امداد وکړئ، تاسو لاړ شئ تپوس ته وکړئ. نو که هغه درته وایي چې امداد مې وکړئ، تاسو یې وکړئ، زما د طرفه ته اجازت دی. خو لومبی د هغه نه تپوس وکړئ چې هغه څه وایي، د ابراهیم نه تپوس وکړئ چې هغه څه وایي. د بارانونو فرشته و هغه راله، ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل ابراهیمه د بارانونو سیسټم او دا نظام زما په اختیار کې دی، دا الله ما ته حواله کړی دی. زه ګورم چې نمرود ظالم دی اور ته ولي، ما ته ښه وکړه زه الله رالېږلی چې د ابراهیم نه تپوس وکړه، ته راته ووایه زه دومره باران راوروم چې دا اور به په ځای مړ شي، ما ته اجازت وکړه زه دا اور مړ کوم. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل وی نه زه تا ته نه وایم، ولې ما ته نه وایې، اور ته دې ولې څنګه ما ته نه وایې؟ وی ته چا رالېږلی؟ وی الله. وی ربي اعلم بحالي، نو زما رب زما په حال پوه دی که نه، تا ته څه شي لوامه چې الله رالېږلی خو زما رب زما په حال پوه دی، نو زما امداد چې کوي الله به کوي، تا ته مې ضرورت نشته. فرشتې ته وایي تا ته مې ضرورت نشته. په دې کې بله فرشته راله، د غرونو فرشته وه، د غرونو فرشته. هغه ابراهیم علیه السلام ته فرمایي ابراهیمه ما له اجازت راکړه، دا خلک تا سره ډېر ظلم کوي، زه الله رالېږلی یم خو ما ته وایي چې د ابراهیم نه تپوس وکړه، زه په دوی باندې دا غرونه یو ځای کوم، په دې منځ کې مه ږمه، مخ د ځمکه تې وزګارومه، ما ته اجازت راکړه. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل تا ته مې ضرورت نشته. ولې دې ما ته ضرورت نشته؟ وی ربي اعلم بحالي، زما رب زما په حال ډېر ښه پوه دی، نو تا ته څه ضرورت لرم، الله معیني که نه، هغه به زما امداد کوي. بیا د هواګانو فرشته راله، ابراهیمه ما له اجازت راکړه، دا هواګانې الله ما ته حواله کړي، دا زما په اختیار کې دي، زه توپان راولم، هوا راولم او دا اور بیا مه د دې نمرودیانو د کورونو ته دننه کوم، د دوی دا کورونه پیسې زما، دا مخ د ځمکې ته وزګار کوم، ما له اجازت راکړه. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل تا ته مې ضرورت نشته، زما رب معیني، تا ته مې ضرورت و. جبرئیل علیه السلام له خواله راغی، وی ابراهیمه که څه ضرورت یې خو راته ووایه چې زه وکړم. وی جبرئیله تا ته ضرورت نه لرم، خپل رب ته لرم، تا ته ضرورت نه لرم، خپل رب ته لرم او رب معیني. بس نمرود اراده وکړه او د هغه وزیرانو چې ابراهیم علیه السلام ورته وولي، خو چې په ټال یې اوچته اوس ټال اوچتېږي نه، ځکه د رحمت فرشتې راغلي وي، د هغې پړي نیولي وو، راټینګ کړی و، نه یې پرېښودو، ټال نه اوچتېږي. زورونه وکړو، اوس یې وکړې، ځانونه ستړي کړو، خو هېڅ چل نه کېدو، ټال د ځای نه خوځېدو. شیطان راغی، خونه یې نمرود ته وکړه، وی دا داسې نه کېږي. وی څه وکړو؟ وی داسې وکړه چې سرتورې ښځې دې ځای ته راوله،
سرتورې ښځې دې ځای ته راوله چې ګډا شروع کړي دا په خپله اوچت شي. نو نمرود حکم وکړي سرتورې ښځې او سرتورې جینکۍ راولئ. نو ښځې رالې سرونه یې سرتور کړه او په ګډا یې شروع کړه. نو د رحمت فرشتې چې په کوم ځای کې سرتوره ښځه موجود هلته نه ټینګېږي. کوم ځای کې چې سرتوره ښځه موجود وي که نه رحمت فرشتې د هغې نه ځي. نو زمونږ دا بازارونه خو د ښځو پاک د فرشتو نه وزګار کړي دي. یقین وکړه. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی ته په ځایونو کې ناخوښه ځای کم یو دی؟ بازار دی. او الله ته په ځایونو کې خوښ ځای چې کم یو دی؟ مسجد دی. نو مونږ څه کوو؟ دا لوړي لپنګ به سهار وځي تر ماښامه پورې به بازار کې اسې ګرځي راګرځي به. لکه د بازار ته به صرف د ضرورت دپاره ځي. ضرورت دې پوره شو سیده کور ته راځه. ستا پکې کاروبار دی خو مجبوري ده. اسې په بازارونو کې مه ګرځه. او حدیث مبارک کې راځي بهترین ځای کم یو دی؟ مسجد دی. نو دی چې د جمعې مانځله راشي نو د ټیمپیس ته به نیغ نیغ ګوري چې ټیم خو ناوخته شو. او چې 2 رکعته فرض وشي که نه نو ته وایي چې دی سرې مچۍ چېرته وچیچو په دیوار باندې داسې منډه وایي. داسې په منډه باندې وځي. نو الله ته چې په ځایونو کې خوښ ځای دی هلته د زړه تنګېږي. او الله ته چې په ځایونو کې بد ځای دی او ناخوښه ځای دی هلته د ټوله ورځ ګرځي زړه یې نه تنګېږي. دا ولې دا د زړه معامله ده. د څه معامله ده؟ د زړه. پاک زړونه په مسجدونو کې خوشحاله او ګنده زړونه په بازارونو کې خوشحاله نو ګنګوټ ټول عمر په غوشانو کې خوشحاله. ګنګوټ د خوشبویۍ سره څه کوي؟ هغه د خوشبویۍ سره څه کوي؟ نو سرتورې ښځې راغلې او هغوی ګډا شروع کړه. نو د رحمت فرشتو هغه ټال پرېښودو. پرېښوده خو د هغې ځای نه لاړې که نه. چې لاړې بس ابراهیم علیه السلام د اور منځ ته ورسوه. چې د اور منځ ته یې ورسو بس د نمرود خو دا دغه و چې بس ابراهیم علیه السلام د اور ته تله او سټاکور کېده یو دی. بس خبره به خلاصه وي. هلته به ستی شوی وي. خو څنګه چې ابراهیم علیه السلام د اور په منځ کې ولګېده که نه الله تبارک وتعالی اور ته حکم وکړو یا نار کوني بردا وسلاما. وره د ابراهیم علیه السلام ګوره یو ویښته ځای نه کې یو ویښته ځای نه کې یخ شه په ابراهیم علیه السلام. خو دومره مه یخېږه چې بیا پکې کمبلو ته ضرورت راشي که نه. اوس کالام ته چې لاړ شي خو بیا به کمبلې ګوري نو. نه یخ شه خو سلامتیا واله یخ شه. ډېره سړزي ورلم مه کوه. نو اور پې یخ شو ښه سلامتیا والا. او په ځنګل کې د میوو بوټي راوختل. دا ځنګل کې نه په اور کې د میوو بوټي راوختل. یعنی ابراهیم علیه السلام ته الله اور ګلي ګلزار کو. او علما لیکي وایي جبرئیل علیه السلام ورله هم راغی په دغه ټایم کې په اور کې ورسره هغه ملګری شو کېناست ورسره. اوس ابراهیم علیه السلام لا د اور نه نجات چا ورکو؟ الله. فرشتې خو راغلې خو ابراهیم علیه السلام ته پته وه چې لا حول ولا قوة الا بالله. د مشکلاتو لرکونکی څوک دی؟ الله دی. نو زما رب ماین دی که نه؟ زما رب زما حالت دی نه که نه؟ نو بل چاته څه چغې وم؟ په بل چا پسې څه ګرځمه؟ په خپل رب باندې یقین و نو هغه رب پې اور ګلې ګلزار کړو. د دې وجې نه یو صحابي راغی او نبي علیه السلام ته وفرمایل چې د الله پاک پیغمبره د شریعت احکام خو ډېر زیات دي خو ته ماته یو داسې عمل وښیه چې زه هغه خپله مشغله وګرځوم او په هغې باندې همیشه عمل کوم. ماته یو خاصه وظیفه راکړه. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ستا ژبه دې همیشه د الله په ذکر باندې لمده وي. همیشه د الله ذکر کوه. د دې وجې نه علماو لیکلي دي دا ذکر داسې یو عبادت دی چې د دې دپاره نه د ټایم تعین شته دی او نه ورله اودس ضروري دی. داسې یو عمل دی چې ته هر ټایم کولی شي. په ملاسته یې کولی شي، په ناسته یې کولی شي، په ولاړه یې کولی شي، په اوداسه کې یې کولی شي، بې اوداسه یې کولی شي. دکان کې ځان له کار کوي د الله ذکر کولی شي، په پټي کې کار کوي د الله ذکر کولی شي. زنانه د کور پخلی کوي د الله ذکر کولی شي، ځایونه جارو کوي د الله ذکر کولی شي. دا یو داسې عبادت دی چې دا ته په هر ټایم کې کولی شي. دې دپاره مانع نشته دی. نو نبی علیه السلام دغې صحابي ته فرمایي وایي خپله ژبه همیشه د الله په ذکر باندې لمده وساته، همیشه لمده وساته. نو ذکر مونږ کې کوتاهي ډېره زیاته ده، ډېره زیاته ده. یا به د چا غیبت کو، یا به چرته لمس کو، یا به چرته په بل ګناه کې مبتلا یو. او د الله ذکر په مشکله باندې مونږ کو. حالانکه حدیث مبارک کی راضی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی سلور سيزونه داسې دي چې دا چاته ورکړی شو کنه نو دته د دین او د دنیا ټولې ښېګړې ورکړی شي. صرف سلور سيزونه دي دا چې چاته میلو شو د دین او د دنیا ټولې ښېګړې دته میلو شي. هغې کې یو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي وی هغه ژبه چې کومه د الله په ذکر باندې مشغوله وي، هغه ژبه چې په هغې باندې د الله ذکر کېږي. دویم نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي شکرګزار زړه، داسې زړه دی چې هر ټیم د الله شکر وباسي. او دریم نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي داسې بدن چې هغه مشقت تکلیف برداشت کوونکی دی، لږ لږ تکلیف سره چغې نه وي، تکلیف برداشت کوي. او څلورم نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي نیکعمله بیبي چې هغه د خاوند په مال کې او دا ښځه په خپل ځان کې خیانت نه کوي، کو خاوند موجود وي او کو موجود نه وي، دا خپل ځان د خاوند امانت ګڼي. نو نبی علیہ السلام فرمایي دا څلور څیزونه چې چاته میلو شو کنه دته د دنیا او د آخرت د دین او د دنیا ټولې ښېګړې میلو شي. په هغې کې یو نبی علیه السلام څه شی ذکر کړی؟ داسې ژبه چې د الله په ذکر سره مشغوله وي، د الله په ذکر سره مشغوله وي. نو بهترین سیز بهترین ژبه هغه ده چې په هغې باندې د الله ذکر کېږي. خبره ذکر کوم په دې موضوع باندې لږې خبرې ذکر کوم چې زمونږ په معاشره کې د الله ذکر ډېر لږ پاتې شوی دی، د الله یاد ډېر کم پاتې شوی دی. هر انسان د ځان ته سوچ وکړي زه سحر را پاسېدلی ومه ماښام شو شپه شوله کټ ته وختم اوده کېږمه، دې د ځان سره حساب وکړي د سحر نه واله تر دې شپې پورې ما په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کړی دی، په دې مې کنځلې څومره کړي دي، په دې مې غیبت څومره کړی دی، په دې مې چغلۍ څومره کړي دي، په دې مې لمسې څومره کړي دي، په دې ژبه باندې د دوو تنو جنګول ما څومره کړي دي. هر انسان دې سوچ وکړي که نه، بیا به هر تن ته په خپله پته ولګي چې زه په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کوم، څومره زه په دې ژبه د الله ذکر کوم. هر سړی دې د ځان سره حساب وکړي. سار شو ماښام شو ورځ ټوله تېره شوه زما په دې ژبه باندې د الله نافرمانۍ ډېرې شوې خو د الله یاد پرې ډېر وشو. نو نبي علیه الصلوۃ والسلام دغې صحابي ته فرمایي بس ته دا خبره د ځان سره یاده که چې ستا ژبه د همیشه د الله په ذکر باندې څه وي؟ لمده وي. لمده د الله په ذکر باندې خپله ژبه لمده ساته. او دا ذکر چې کوم انسان کوي د ده زړه ته به سکون وي، د ده زړه ته به اطمینان وي، د ده زړه ته به ارام وي. انفرادي ذکر خو څوک کوي نه، انفرادي ذکر نه کوي. ډېر کم خلک داسې پاتې شوي چې ځان له ذکر کوي. او که چېرته د ذکر مجلس جوړ کړی شي چې راځئ ذکر وکړو نو وایي بدعت دی وکړو. نو ځان له ذکر کوي نه او مجلس ته چې راټولېږي او ذکر کوي نو وایي بدعت کوي. نو دا مطلب شو ستا د خبرې چې اړو ذکر کوئ ما اړو ذکر مې ځان له کوه نه په مجلس کې کوه. نو بهرحال زمونږ معاشره کې ذکر دا ډېر کم شوی دی، ډېر زیات کم شوی دی. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا ذکر دا انسان د عذاب قبر نه خلاصي، ذکر انسان د عذاب قبر نه خلاصي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی په اعمالو کې داسې یو عمل بل غوره نشته او بهتر نشته چې هغه تا د عذاب قبر نه خلاص کړي سوا د ذکر د الله نه. حدیث مبارک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په عملونو کې چې هغه عمل چې تا د الله د عذاب نه خلاصوي، د عذاب قبر نه د خلاصوي، هغه د الله ذکر دی. او عذاب قبر خو به تاسو اورېدلی وي د علماونه. الله دې موږ ټولو ته پناه راکړي. حدیث مبارک کې راځي وی د عثمان رضی الله تعالی عنہ په مخ کې به چې کله د عذاب قبر ذکر کېده کنه نو ډېر زیات به یې جړل، یا به چې مقبرې ته ورغې او په قبر به یې سترګې ولګېدې نو ډېر زیات به یې جړل، حتی تر دې پورې چې دا اوښکې به یې په دې ږیره باندې بهېدې. د چا ترې تپوس وکړو وی عثمانه د جنت ذکر کېږي د جهنم ذکر کېږي دومره نه جاړې، خو چې کله مقبرې ته راشي او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر جاړې، او د جهنم ذکر چې کېږي دومره نه جاړي. دا ولې؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ وفرمایل وی دا قبر چې ده کنه دا د آخرت د پوړو نه اولنۍ پوړی ده. دا قبر کو په دې منزل کې ته کامیاب شوې خو وروستو نورو منزلونو کې به هم کامیاب شوې، خو که د قبر په دې منزل کې ناکامه شي وروستو بیا ناکامي او ناکامي ده، بیا خو کامیابي نشته ده. دې وجې نه نبي علیه الصلوۃ والسلام به فرمایل
وی ما ته دا یره ده کنه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ کنه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلی چې تاسو ته د عذاب قبر ښودلی وي نو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوئ او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل په دې سارو باندې عذاب قبر نشته دی او چېرته په دوی باندې عذاب قبر وي په دې ځناور باندې کنه تاسو به د دوی نه یو سیغ غوښه هم نه وخوړلی په دې سارو بر سره غوښه نه وراغلې او چېرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې عذاب قبر شته دی دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرمایل وی القبر روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النيران نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرمایل وی دا قبر چې ده کنه دا د خور یو ډیره کې مې حسابوي دا د خور یو سله مې حسابوي دا خو د جنت د باغچو یو باغچه ده یا د جهنم د کندو یو بدترینه کند ده یو بدترینه کند ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې نیک عمل انسان په دې قبر کې خود شي نیک عمل انسان په کې خود شي دا قبر ورته وی زما پشا زما پملا چې څومره خلک ګرځیدل کنه پاغه ټولو کې ماته تخوخ وي او ما وی چې ته به کله زما غېږ لرازي نن زما غېږ لرالي ته ګور زستا سره څومره خسلوک کوما حدیث مبارک کې راځي وی د جنت بستر ورته وګړول شي د برینه आवाज وشي البسوه من الجنه وافرشوه من الجنه وافتحوا له بابا من ابواب الجنه د جنت جامع ورته واغوندوي د جنت بستر ورته خوره کوي او د جنت د طرف نه یو کړکۍ ورته کولاو چې دا خوشبویانې ورته راځي او دا قبر کې کولاو شي او چې کله بدعمل انسان په دې قبر کې خودي شي حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا قبر ورته وي دا ځمکه ورته وي وي زما په شا چې څومره خلک ګرځیده کنه پاغه ټولو کې ماته تناخوخوي ځکه چې د په دې ځمکه باندې چغلي کوله قتل کو غیبت کو زنای کوله غلای کوله هر قسمه ګناه د په دې ځمکه کوله نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي د ځمکه ته خیری کوي ښا د ځمکې ته ډیر زیات تکلیف ملاويږي د انسان د ګناه د وجه نه نو دا ځمکه ورته وای زما په شا چې څومره خلک ګرځیدو پاغه ټولو کې تما تنا خوخوي نن ته زما غېږ ترالی د ګور چې تاسو سره چل کومه حدیث مبارک کې راځي د ځمکه په داسې راجوخت شي راتنګ پشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مبارک ګوتی په یو بل کې داسې ورکړي وې د چجې د پخته په یو بل کې داسې ورننوزي لکه څنګه چې زما د ګوتی مبارک په یو بل کې ورالي چجې په یو بل کې داسې نه نوز د اسمان نه आवाज وشي د جهنم جامع ورته واغوندوي د جهنم بستر ورته خوره کوي او د جهنم د طرف نه یو کړکی کولاو کوي چې د لوګي ورته راځي د قبر ته الله تبارک وتعالى دې پناه را نصیب کړي بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی یو کم سل اجدهاګانی په باندې مسلط شي یو کم سل اجدهاګانی په باندې مسلط شي او د تر قیامت پورې چی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د دغه اجدهاګانو نه کو چرته یو اجدها دنیا تراله او دنیا کې پوکي صرف وو دا غي پوکي به دومره زهري چې په مخ د ځمکه به چرته شینکې زرغون نشي داسې خطرناک اجدهاګانی او ماران دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نسپکول غواړي او لرکول غواړي نو د الله ذکر کو د الله ذکر کو دا عذاب به حل سپکی کې چې کله تاسو کوي د الله ذکر کوي الله او د ذکر یو نغد فائدہ ده کنه چې کله تا پر راحت کې د الله ذکر کو کنه نو په مصیبت کې به د الله دعاګانې ډیر زر قبلې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې پر راحت کې د الله ذکر کوي راحت ته په سکون دی په بیا دې الله یادې وی کله چې په د باندې تکلیف شروع شي کنه او د الله ته فریاد شروع کی الله ته आवाज وکي الله مصیبت را باندې راغله دی وی دا پرشتي وی چې دا आवाज خو آشنا غونته आवाज دی دا आवाज مخکې مونږ ډېر اوریدو خو مخکې مونږ په سکون سره په آرام سره اوریدو او اخکه आवाज دی اوس پکې درد دی تکلیف دی आवाज آشنا دی مخکې مونږ دا आवाज اوریدو چې الله به یادو اوس موږ आवाज اورو چې الله یادوي خو مخکې پکې درد نو او اوس د یو کمزوري او د یو ضعیف आवाज غونته کې ښکاری د یو کمزوري انسان आवाज ښکاری نو چې معلومات وکوي او دا هغه انسان دی چې الله به ډیر یادو خو نن په تکلیف راغلی دی نن په سره راغلی تکلیف راغلی نو دا پرشتي الله ته د دې انسان سپارښت شروع کی وی الله چې کله په سکون کې کله په آرام کې ته ډیر یاد کړی الله اوس په مصیبت ته تکلیف کې الله دا تکلیف ته نه لري کا ته دې انسان پرشتي الله ته به سپارښت کوي او چې کله یو انسان په راحت کې الله نه دی یاد کړي او په دې باندې کله مصیبت راغی
او دې الله ته आवाज وکي نو دا فرشتي وي دا خو ډېر څه ناشنا غونته आवाज دی دا خو مخکې موږ نه دی اورېدلی چېرته دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی خو اوس به چېرته تکلیف ته دا اواز اورو ناشنا اواز دی مخکې مونږ دا نه دی اورېدلی الله نو په سکون کې په آرام کې په اطمینان کې په خوشحالۍ کې الله یاد کا په وخت د تکلیف کې به تا الله یاد کی فرشتې به دې الله ته سپارش وکړي الله نو یو خدا نغده پیدای په دنیا کې دا ده چې کله ته د الله ذکر کوي الله یادوي په مصیبتونو کې به الله بیا تا یادوي ښه په مصیبتونو کې به مونږ باندې مصیبت دا دی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي د سکون او د آرام په ټایم کې مونږ ته الله چرته یاد مونږ خو په خپلو مستۍ کې یو او په خپله نشه کې یو او بس په خپلو عیاشو کې یو خو چې چېرته په کور کې الله دې نه کړي الله دې نه کړي یو غم وشي که نه نو بیا د چېرته جالداره ټوپۍ ګوري په سر یې کېږدي بیا یو هفته د ده ټوپۍ په سر باندې ته به دا لوی روز چېرته د عمرې نه راغی خو یو هفته بیا دی ښه سم دمي خو چې هغه مصیبت او غم لږ کم شي که نه هغه ټوپۍ بیا ورتاوه کړي بیا په خپلو نشو تماشو کې شي نو بیا هغه غم موږ نشو برداشت کولی وجه دا ده چې موږ په خوشحالۍ کې الله نه دی یاد کړی نو په غم کې به الله بیا موږ څه یاد کړي الله نو یو دا چې په دنیا کې الله یادوي په وخت د راحت کې په وخت د مصیبت کې به الله تا یاد کړي یوه پیدا دا ده په دنیا کې دویم دا دی چې د الله دا ذکر دومره زورور څیز دی دومره زورور څیز دی چې دا تا ته په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره ناستو په دې دوران کې یو بانډچي صحابي راغی وی د الله پاک پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی نه داسې غوسه نشته دی ټول مسلمانان به جنت ته ځي ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي هغه به ډېر اخر ته پاتې کېږي صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاک پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا چغې به وي دا چغې به د جبرئیل علیه السلام تر غوږو شي جبرئیل علیه السلام به واوري چې د جهنم نه आवाज راځي او आवाज د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو دا आवाज دی الله ته आवाजونه کېږي د جهنم نه نو جبرئیل علیه السلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پریوسي چې په سجده پریوزي سر به په سجده پروت وي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ارفع رأسک یا جبرئیل ای جبرئیل سر اوچت کا جبرئیل علیه السلام به سر اوچت چې سر اوچت کې الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي جبرئیل ولې څه ناشنا خبره وشوه چې په سجده پریوتې څه چلو شو جبرئیل علیه السلام به ورته فرمایي الله یو आवाज مې د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته आवाजونه کوي چې یا حنانو یا منانو الله دغه کس خو د جهنم نه وباسه که نه الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ای جبرئیل لاړ شه د جهنم چې کوم داروغه دی چې د هغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي جبرئیل علیه السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه مالک په وایي ټیک ده د جهنم چې کوم داروغه دی دی به لاړ شي جهنم ته دی به په جهنم کې وګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کړي حالانکه حدیث مبارک کې راځي وایي داروغه د جهنم چې دی مالک چې دی وایي ده ته به هر جهنمي داسې معلوم وي لکه څنګه مور او پلار ته چې خپل بچي معلوم وي د مور او پلار نه خپل بچي خطا کېږي نه خطا کېږي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک ته هغه ته به هر جهنمي داسې معلوم وي خو دی په جهنم کې وګرځي دغه کس په پیدا نه کړي نو دی به واپس راشي چې واپس راشي نو جبرئیل علیه السلام ته به وایي جبرئیله زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کړو ځکه جهنم تازه ساه اخیستی دی جهنم تازه ساه اخیستی دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی دومره جهنم په غوسه کې دی او دومره ګرم دی ما ته پته نه لګي چې هغه په کوم ځای کې پروت دی جبرئیل علیه السلام به واپس راشي بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ته خو ما لېږلی وې دې نه چې کوم سړی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه وباسه راودیستو جبرئیل علیه السلام به ورته وفرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل
خو هغه راته وایي چې جهنم تازه سا اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د اوسپنې او د انسان پته نه لګي. نو مالک پکې پیدا نه کو. الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي اے جبریله لاړ شه او مالک ته ووایه چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوایي باسه. الله تبارک وتعالی به ورته ځای وښیي. جبرئیل علیه السلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به ووایي وایي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی راوایي باسه. مالک په لاړ شي د جهنم چې کومه فرشته د پاغي مقرر دا به لاړ شي دغه سړي ته به ځان ورسوي. نو حدیث مبارک کې راځي وایي دا سړی به ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي. وایي دا خپې نه دي دا به د سر سره تړلي شوي دي او لاسونه به د سټ سره تړلي شوي په زنځیرانو کې او په ده باندې به ماران او لړمانان رانښتي دی به خوري او دی به چغې څه وایي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ای ډېر رحم کوونکي ذاته بیا به هم دا چغې وایي. نو د جهنم چې کومه فرشته د داروغه مالک هغه به دا زنځیران مات کی او به یې سپړي او د جهنم نه به یې روباسي. چې روباسي که نه نو جبرئیل علیه السلام ته به یې حواله کړي. چې حواله کړي جبرئیل علیه السلام به دې د ځان سره روان کړي. جبرئیل علیه السلام به لاړ شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګوي. نو الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا. جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبرئیله ما چې په کم کس پسې لېږلی وی هغه دې راوست او الله دا مې دی راوستی دی دا ولاړ دی. الله تبارک وتعالی به دې انسان ته وایي ای بنده ما تا ته پیغمبران نه در لېږلي دی به وایي الله را لېږلي دي. د هغې پیغمبر سره ما کتاب نه در لېږلی الله را لېږلی دی. تا ته ما نه وویل چې دا ګناهونه به نه کوي الله بلکل منع کړی دی. ما بیا هم تا هغه ګناهونه کړي که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي. الله پیغمبران دې را لېږلي وو کتابونه دې را لېږلي وو د ګناهونو نه دې منع کړي وو خو الله د هغې باوجود ما ګناهونه کړي دي. دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وایي چې الله یقینا زه ډېر مجرم یم ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم. الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما دی معاف کړو په دغې رحمت سره دی ما معاف کړو زه دې جنت ته داخل کړئ جنت ته یې بوځئ. الله تبارک دا آخري جهنمي دی ښه دا به د ټول نه آخر د مسلمانانو نه په جهنم کې پاتې شوي خو دی به هم هلته د الله ذکر کوي څه به وایي یا حنانو یا منانو او د دغه ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي او جنت ته به یې داخل کړي. الله رونو سارا پکې شته دی لا ښه الحمدلله سارا پکې شته دی الحمدلله اوس را سره موکه ده ځکه چې دا سا وځي که نه بیا هېڅ نشته دی بیا هېڅ نشته دی اوس را سره موکه ده سارا پکې ځي ښکته بره سا ځي د الله ذکر شروع کوي د الله یاد شروع کوي چا چې د چا سره مینه هغه ډېر یادوي زمونږ د الله سره مینه د الله به نه یادو او چې ته خبر شي چې پلان کې سره ما ډېر ډېر یادوي نو هغه دې خوښې بدې دي شي خوښې نه شي نو الله تبارک وتعالی چې ته ډېر ډېر یادوي نو د الله به خوښ شي که خوښ پې نه شي د الله به بیا ډېر خوښ شي. د الله ذکر ډېر کوئ او کومه خبره چې په ژبه باندې زیاته کېږي نو دا قرارې په زړه کې نیسي قرارې په څه کې نیسي نو په دې ژبه باندې ځان له د شپې راپاسه د تهجد په ټایم کې او ځان له په توره شپه کې په یو ګوټ کې کېنه او الله الله وایه الله الله او داسې وایه چې د اواز دې زړه ته کوزوه د اواز دې زړه ته کوزوه ګوره چې دا الله دا نوم ستا په زړه کې قرارې نیسي که نه نیسي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. چېرته به ځم داسې به ډېر کم کسانې چې د شپې دې جومات ته راغلي او دلته ځان له په دې ګوټ کې ناست او د الله ذکر شروع کړی ډېر کم به داسې که نه ډېر کم به داسې چې د شپې پاسېدلی او راغلی د هغې جومات په دې ګوټ کې ځان له ناست او الله ته په جلا شوی د الله ذکر شروع کړی او الله ته چغې وایي چې الله 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 دې زموږ په حال رحم وکړي. یقین وکړه زموږ د معاشرې نه ذکر پاک ختم شوی دی ذکر پکې د سره څوک عبادت نه حسابوي چې دا ذکر هم یو عبادت دی. ذکر شروع کړئ دا تسبیح راوالی د دې یو برکت دی ځکه چې دا در سره په لاس کې بې اختیاره به د الله ذکر کوي د دې یو برکت دی دا څه ریاکاري نه ده چې ریاکاري ده دې کې ریاکاري نشته دی دا تسبیح چې در سره یې ته به بې اختیاره داسې الله الله الحمدلله سبحان الله الله اکبر دا به وایي عادت د سړي جوړ شي بیا نو د الله ذکر کوئ د دې ډېرې زیاتې پیدې دي په دنیا کې هم پیدې دي په آخرت کې هم پیدې دي په وخت د خوشحالۍ کې الله یاد کوي په وخت د مصیبت کې به الله مونږ یاد کوي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
وایي 4 څیزونه داسې دي چې دا چاته ورکړی شو که نه نو دته د دین او د دنیا ټولې ښېګړې ورکړی شي. صرف 4 څیزونه دي دا چې چاته میلو شو د دین او د دنیا ټولې ښېګړې دته میلو شوي. په هغې کې یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي هغه ژبه چې کومه د الله په ذکر باندې مشغوله وي، هغه ژبه چې په هغې باندې د الله ذکر کېږي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي شکرګزار زړه، داسې زړه دی چې هر ټایم د الله شکر وباسي. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي داسې بدن چې هغه مشقت تکلیف برداشت کوونکی دی، لږ لږ تکلیف سره چغې نه وي، تکلیف برداشت کوي. او څلورم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي نیکعمله بیبي چې هغه د خاوند په مال کې او دا ښځه په خپل ځان کې خیانت نه کوي، کو خاوند موجود وي او کو موجود نه وي، دا خپل ځان د خاوند امانت ګڼي. نو نبی علیه السلام فرمایي دا 4 څیزونه چې چاته میلو شو که نه دته د دنیا او د آخرت د دین او د دنیا ټولې ښېګړې میلو شي. په هغې کې یو نبی علیه السلام څه شی ذکر کړی؟ داسې ژبه چې د الله په ذکر سره مشغوله وي، د الله په ذکر سره مشغوله وي. نو بهترین څیز بهترینه ژبه هغه ده چې په هغې باندې د الله ذکر کېږي. خبره ځکه کوم په دې موضوع باندې لږې خبرې ځکه کوم چې زمونږ په معاشره کې د الله ذکر ډېر لږ پاتې شوی دی، د الله یاد ډېر کم پاتې شوی دی. هر انسان د ځان ته سوچ وکړي زه سحر را پاسېدلی وم، ماښام شو شپه شوله کټ ته وختم اوده کېږم، د ځان سره حساب وکړي د سحر نه واله تر دې شپې پورې ما په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کړی دی، په دې مې کنځلې څومره کړي دي، په دې مې غیبت څومره کړی دی، په دې مې چغلۍ څومره کړي دي، په دې مې لمسې څومره کړي دي، په دې ژبه باندې د 2 تنو جنګول ما څومره کړي دي. هر انسان دې سوچ وکړي که نه، بیا به هر تن ته په خپله پته ولګي چې زه په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کوم، څومره زه په دې ژبه د الله ذکر کوم. هر سړی دې د ځان سره حساب وکړي. سار شو ماښام شو ورځ ټوله تېره شوه، زما په دې ژبه باندې د الله نافرمانۍ ډېرې شوې، خو د الله یاد پرې ډېر وشو. نو نبی علیه الصلاة والسلام دغې صحابي ته فرمایي بس ته دا خبره د ځان سره یاده که چې ستا ژبه د همیشه د الله په ذکر باندې څه وي؟ لمده وي، لمده د الله په ذکر باندې خپله ژبه لمده ساته. او دا ذکر چې کوم انسان کوي د ده زړه ته به سکون وي، د ده زړه ته به اطمینان وي، د ده زړه ته به آرام وي. نو به هر حال زمونږ معاشره کې ذکر دا ډېر کم شوی دی، ډېر زیات کم شوی دی. حالانکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا ذکر دا انسان د عذاب قبر نه خلاصوي، ذکر انسان د عذاب قبر نه خلاصي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و په اعمالو کې داس یو عمل بل غوره نشته او بهتر نشته چې هغه د عذاب قبر نه خلاص کې سیوا د ذکر د الله نه. حدیث مبارک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په عملونو کې چې هغه عمل چې تا د الله د عذاب نه خلاصوي، د عذاب قبر نه د خلاصوي، هغه د الله ذکر دی. او عذاب قبر خو به تاسو اورېدلی وي د علماو نه، الله دې موږ ټولو ته پناه راکړي. عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله مقبرې ته ورغې او په قبر به یې سترګې ولګېدې نو ډېر زیات په ژړل، حتی تر دې پورې چې دا اوښکې به یې په دې ږیره باندې بهېدې. نو چا ترې تپوس وکړو عثمانه د جنت ذکر کېږي د جهنم ذکر کېږي دومره نه جاړي، خو چې کله مقبرې ته راشي او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر جاړي، او د جهنم ذکر چې کېږي دومره نه جاړي. دا ولې؟ عثمان رضی الله تعالی ته وفرمایل وی دا قبر چې ده که نه دا د آخرت د پوړو نه اولنی پوړی ده دا قبر. کو په دې منزل کې ته کامیاب شوې خو وروستو نورو منزلونو کې به هم کامیاب شوې، خو که د قبر په دې منزل کې ناکامه شوې وروستو بیا ناکامي او ناکامي ده، بیا خو کامیابي نشته دی. دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی ما ته دا یره ده کنه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ، کنه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلی چې تاسو ته د عذاب قبر ښودلی وي، خو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوئ. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د څاروو باندې عذاب قبر نشته دی، خو چېرته په دوی باندې عذاب قبر وی په دې ځناورو باندې کنه تاسو به د دوی نه یو سیغ غوښه هم نه وخوړلی، پرې څارو بر سره غوښه نه ورغلې، خو چېرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې عذاب قبر شته دی.
دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرمایل وی القبر روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النيران. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرمایل وی دا قبر چې کنه دا د خور یو ډیره کې مې حسابوي، دا د خور یو سله مې حسابوي، دا خو د جنت د باغچو یو باغچه ده یا د جهنم د کندو یو بدترینه کنده ده، یو بدترینه کنده ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې نیکمل انسان په د قبر کې خودش نیکمل انسان په کې خودی شي دا قبر ورته وایي وی زما پشا زما پملا چې څومره خلک ګرځېدل کنه په هغې ټولو کې ماته ته خوښ وي او ما وی چې ته به کله زما غېږې له راځې، نن زما غېږې له رالې ته ګوره زه ستا سره څومره ښه سلوک کومه. حدیث مبارک کې راځي وی د جنت بستره ورته وغوړولی شي، د برې نه اواز وشي، د جنت جامې ورته واغوندوئ، د جنت بستره ورته خوره کوي او د جنت د طرف نه یو کړکۍ ورته کوله وکړه چې دا خوشبویانې ورته راځي او دا قبر په کولو شي. خو چې کله بدعمل انسان په دې قبر کې خودی شي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی دا قبر ورته وي، دا ځمکه ورته وي، وی زما په شا چې څومره خلک ګرځېده کنه په هغې ټولو کې ماته ته ناخوښه وي، ځکه چې ده په دې ځمکه باندې چغلي کوله، قتل یې کو، غیبت یې کو، زنا یې کوله، غلا یې کوله، هر قسمه ګناه ده په دې ځمکه کوله. نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي، ښه د ځمکې ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي د دې انسان د ګناه د وجې نه. نو دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښه وې، نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه. حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه پې داسې راجوخته شي، راتنګه پې شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپلې مبارکې ګوتې په یو بل کې داسې ورکړې، وایي ده دا چجې دا پختې په یو بل کې داسې ورننوځي لکه څنګه چې زما دا ګوتې مبارکې په یو بل کې ورالي، دا چجې په یو بل کې داسې ننوځي. د اسمان نه आवाज وشي، د جهنم جامې ورته واغوندوي، د جهنم بستره ورته خوره کوي او د جهنم د طرف نه یو کړکۍ کولاو کوي چې دا لوګي ورته راځي د قبر ته. الله تبارک وتعالی دې پناه را نصیب کړي. بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی یو کم سل اجدهاګانې په د باندې مسلط شي، یو کم سل اجدهاګانې په هغه باندې مسلط شي او دې تر قیامته پورې چیچي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی د دغې اجدهاګانو نه کو چرته یوه اجدها دنیا ته راله او دنیا کې پوکې سیرپ وو، د هغې پوکې به دومره زهر چې په مخ د ځمکه به چرته شینکې زرغون نشي، داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نه سپکول غواړي او لر کول غواړي نو د الله ذکر کوه، د الله ذکر کوه. دا عذاب به هله سپکېږي چې کله ته څه کوې د الله ذکر کوې. الله او د ذکر یوه نغده فایده دا ده که نه چې کله تا په راحت کې د الله ذکر کو که نه نو په مصیبت کې به د الله دعاګانې ډېر زر قبلې. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې په راحت کې د الله ذکر کوي، راحت دی پې، سکون دی پې، بیا هم دی الله یادوي، نو وی کله چې په ده باندې تکلیف شروع شي که نه او دی الله ته فریاد شروع کړي، الله ته اواز وکړي الله مصیبت را باندې راغلی دی، وی دا فرشتې وایي چې یاره دا اواز خو څه اشنا غونته اواز دی، دا اواز خو مخکې مونږ ډېر اورېدو خو مخکې مونږ په سکون سره په آرام سره اورېدو او هغه اواز دی اوس پکې درد دی، تکلیف دی، اواز اشنا دی. مخکې مونږ دا اواز اورېدو چې الله به یادو، اوس هم هغه اواز اورو چې الله یادوي، خو مخکې پکې درد نه و او اوس د یو کمزوري او د یو ضعیفه اواز غونته کې ښکاري، د یو کمزوري انسان اواز ښکاري. نو چې معلومات وکړي وي او دا هغه انسان دی چې الله به یې ډېر یادو خو نن پې تکلیف راغلی دی، نن پې څه راغلی تکلیف راغلی. نو دا فرشتې الله ته د دې انسان سپارش شروع کړي وی الله چې کله په سکون کې کله په آرام کې ته ډېر یاد کړی، الله اوس به مصیبت دی تکلیف کې دی، الله دا تکلیف دې نه لرې که. ته دې انسان فرشتې الله ته بیا سپارش کوي. او چې کله یو انسان په راحت کې الله نه دی یاد کړی او په ده باندې کله مصیبت راغی او دی الله ته اواز وکړي نو دا فرشتې وایي دا خو ډېر څه ناشنا غونته اواز دی، دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی، چېرته دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی، خو اوس مې چېرته تکلیف دی او دا اواز اورو، ناشنا اواز دی، مخکې مونږ دا نه دی اورېدلی. الله نو په سکون کې په آرام کې په اطمینان کې په خوشحالۍ کې الله یاد کا، په وخت د تکلیف کې به ته الله یاد کړي، فرشتې به دې الله ته سپارش وکړي. الله نو یو خدا نغده پیدا په دنیا کې دا ده چې کله ته د الله ذکر کوي الله یادوي، په مصیبتونو کې به الله بیا تا یادوي، ښه په مصیبتونو کې به
مونږ باندې مصیبت دا دی الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. د سکون او د آرام په ټایم کې مونږ ته الله چرته یاد مونږ خو په خپلو مستۍ کې یو او په خپله نشه کې یو او بس په خپلو عیاشو کې یو. خو چې چېرته په کور کې الله دې نه کړي الله دې نه کړي یو غم وشي که نه نو بیا د چېرته جالداره ټوپۍ ګوري په سر یې کېدي بیا یو هفته د ده ټوپۍ په سر باندې ته به دا لوی اوس چېرته د عمرې نه راغی ښه یو هفته بیا دی ښه سم دمي خو چې هغه مصیبت او غم لږ کم شي که نه نو هغه ټوپۍ بیا ورته وکړي بیا په خپلو نشو تماشو کې شي نو بیا هغه غم موږ نشو برداشت کولی. وجه دا ده چې موږ په خوشحالۍ کې الله نه دی یاد کړی نو په غم کې به الله بیا موږ څه یاد کړي الله. نو یو دا چې په دنیا کې الله یادوي په وخت د راحت کې په وخت د مصیبت کې به الله تا یاد کړي یوه پیدا دا ده په دنیا کې. دویم دا دی چې د الله دا ذکر دومره زورور سیز دی دومره زورور سیز دی چې دا تا ته په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره ناستو په دې دوران کې یو بانډچي صحابي راغی وی د الله پاک پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی نه داسې خو څه نشته دی ټول مسلمانان به جنت ته ځي ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي هغه به ډېر اخر ته پاتې کېږي. صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاک پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا چغې به وي دا چغې به د جبریل علیه الصلاة والسلام تر غوږو شي. جبریل علیه الصلاة والسلام به یې واوري چې د جهنم نه اواز راځي او اواز د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو دا اواز دی الله ته اوازونه کېږي د جهنم نه. نو جبریل علیه الصلاة والسلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پریوسي چې په سجده پریوسي سر به په سجده پروت وي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ارفع رأسک یا جبریل ای جبریل سر اوچت کا. جبریل علیه السلام به سر اوچت کړي چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبریل ولې څه ناشنا خبره وشوه چې په سجده پرېوتې څه چل وشو. جبریل علیه السلام ورته وفرمایي الله یو اواز مې د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته اوازونه کوي چې یا حنانو یا منانو. الله دغه کس خو د جهنم نه روباسه که نه. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه د جهنم چې کوم داروغه دی چې د هغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کوم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي. جبریل علیه السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه. مالک په وایي ټیک ته د جهنم چې کم داروغه دی دی به لاړ شي جهنم ته دی به په جهنم کې وګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کړي. حالانکه حدیث مبارک کې راځي وایي داروغه د جهنم چې دی مالک چې دی وایي ده ته به هر جهنمي داسې معلوم وي لکه څنګه مور او پلار ته چې خپل بچي معلوم وي. د مور او پلار نه خپل بچی خطا کېږي نه خطا کېږي. د جهنم چې کم داروغه دی مالک ته هغه ته به هر جهنمي داسې معلوم وي خو دی په جهنم کې وګرځي دغه کس په پیدا نه کړي. نو دی به واپس راشي چې واپس راشي نو جبریل علیه الصلاة والسلام ته به وایي جبریله زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کو ځکه جهنم تازه ساه اغستی دی جهنم تازه ساه اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی. دومره جهنم په غوسه کې دی او دومره ګرم دی ما ته پته نه لګي چې هغه پکې په کوم ځای کې پروت دی. جبریل علیه الصلاة والسلام به واپس راشي بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي. الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبریل سر اوچت کا. جبریل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ته خو ما لېږلی وې دې له چې کوم سړی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه راودیستو. جبریل علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل خو هغه راته وایي چې جهنم تازه ساه اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د اوسپنې او د انسان پته نه لګي نو مالک پکې پیدا نه کو. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه او مالک ته ووایه چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوایي باسه. الله تبارک وتعالی به ورته ځای وښیي. جبریل علیه الصلاة والسلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به ووایي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی راوایي باسه. مالک په لاړ شي د جهنم چې کومه فرشته ده په هغې مقرر
دا به لاړه شي دغې سړي ته به ځان ورسوي. نو حدیث مبارک کې راځي وایي دا سړی به ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي. وایي دا خپې نه دي دا به یې د سر سره تړلي شوي دي او لاسونه به یې د سټ سره تړلي شوي په زنځیرانو کې او په ده باندې به ماران او لړمانان رانښتي دی به خوري او دی به چغې څه وایي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ډېر رحم کوونکي ذاته. بیا به هم دا چغې وایي. نو د جهنم چې کومه فرشته ده داروغه مالک هغه به دا زنځیران مات کی او به یې سپړي او د جهنم نه به یې روباسي. چې روباسي که نه نو جبري علیه السلام ته به یې حواله کړي. چې حواله کړي جبري علیه السلام به د ځان سره روان کړي. جبري علیه السلام به لاړ شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګوي. الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبریله سر اوچت کا. جبري علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبریله ما چې په کم کس پسې لېږلی وي هغه دې راوست او الله دا مې دی راوستی دی دا ولاړ دی. الله تبارک وتعالی به دې انسان ته وایي ای بنده ما تا ته پیغمبران نو در لیږلي؟ دی به وایي الله را لیږلي دي. د هغې پیغمبر سره ما کتاب نو در لیږلی الله را لیږلی دی. تا ته ما نه وویلي چې دا ګناهونه به نه کوي الله بلکل منع کړی دی. ما بیا هم تا هغه ګناهونه کړي که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي. الله پیغمبران دې را لېږلي وو کتابونه دې را لېږلي وو د ګناهونو نه دې منع کړي وو خو الله د هغې باوجود ما ګناهونه کړي دي. دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وایي چې الله یقینا زه ډېر مجرم یم ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو. الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم. الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما دی معاف کو په دغې رحمت سره دی ما معاف کو زه دې جنت ته داخل کوي جنت ته یې بوځئ. الله تبارک دا آخري جهنمي دی ښه دا به د ټول نه آخر د مسلمانانو نه په جهنم کې پاتې شوي خو دی به هم هلته د الله ذکر کوي څه به وایي یا حنانو یا منانو او د دغې ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي او جنت ته به یې داخل کړي. الله ورونو سارا پکې شته دی لا ښه الحمدلله سارا پکې شته دی الحمدلله. اوس را سره هم وکړه ځکه چې دا ساه وځي که نه بیا هېڅ نشته دی بیا هېڅ نشته دی. اوس را سره هم وکړه ساه را پکې ځي ښکته بره ساه ځي د الله ذکر شروع کوي د الله یاد شروع کوي. چا چې د چا سره مینه هغه ډېر یادوي. زمونږ د الله سره مینه د الله به نه یادو او چې ته خبر شي چې پلانکې سړی ما ډېر ډېر یادوي نو هغه دې خوښې که بدې دي شي خوښې نه شي. نو الله تبارک وتعالی چې ته ډېر ډېر یادوي نو د الله به خوښ شي که خوښ پی نه شي د الله به بیا ډېر خوښ شي. د الله ذکر ډېر کوئ او کومه خبره چې په ژبه باندې زیاته کېږي نو دا قرارې په زړه کې نیسي قرارې په څه کې نیسي نو په دې ژبه باندې ځان له د شپې راپاسه د تهجدو په ټایم کې او ځان له په توره شپه کې په یو ګوټ کې کښېنه او الله الله وایه الله الله او داسې وایه چې د اواز دې زړه ته کوزوه د اواز دې زړه ته کوزوه ګوره چې دا الله دا نوم ستا په زړه کې قرارې نیسي که نه نیسي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. چېرته به چېرته ځم داسې به ډېر کم کسانې چې د شپې دې جومات ته راغلي او دلته ځان له په دې ګوټ کې ناست او د الله ذکر شروع کړی ډېر کم به داسې که نه ډېر کم به داسې چې د شپې پاسېدلی او راغلی د هغې جومات په دې ګوټ کې ځان له ناست او الله ته په ژړا شوی د الله ذکر شروع کړی او الله ته چغې وایي چې الله 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 دې زموږ په حال رحم وکړي. یقین وکړه زموږ د معاشرې نه ذکر پاک ختم شوی دی. ذکر پکې د سره څوک عبادت نه حسابوي چې دا ذکر هم یو عبادت دی. ذکر شروع کړئ دا تسبیح راوالی د دې یو برکت دی ځکه چې دا در سره په لاس کې بې اختیاره به د الله ذکر کوئ د دې یو برکت دی. دا څه ریاکاري نه ده چې ریاکاري ده دې کې ریاکاري نشته دی. دا تسبیح چې در سره یې ته به بې اختیاره داسې الله الله الحمدلله سبحان الله الله اکبر دا به وایي عادت د سړي جوړ شي. بیا نو د الله ذکر کوئ د دې ډېرې زیاتې پیدې دي په دنیا کې هم پیدې دي په آخرت کې هم پیدې دي. په وخت د خوشحالۍ کې الله یاد کوي په وخت د مصیبت کې به الله مونږ یاد کوي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.